زنګ یې راته ووهم، خوشحاله شوم، موبایل مې زړه پورې کلک ونیوه. شکر مې وباسه، موسکا مې وکړه او له ځانه سره مې وویل، ما خو ورته ویلي وو چې زما هېرول به درته ډېرې سخت وي. ما تا ته ډېره مینه درکړې، د موسکا پر ځای مې درته خندا درکړې، د خولې ستړې مشي پر ځای مې درته لاس درکړی او د لاس پر ځای مې غېږه درکړې. نو ته څنګه ما هېرولی شي؟ اخ مې وکړ، په آخري شېبو کې مې موبایل ته پام شو. له سلام وروسته مې یوه وړه خندا وکړه، بیا مې وویل، ما خو درته ویلي وه چې ته ما نه خفه کوې، او یوه ورځ نه یوه ورځ به راته زنګ وهې او راته به وایې بخښنه غواړم، تا نشم هېرولی. د خبرو په منځ کې راولوېده او راته یې وویل، ای لیونیه، ته څومره ساده یې، ولې ما ته د خبرو موقع نه راکوې؟ ورغبرګه مې کړه، اها وایه که نه. ستا غږ پسې مې غوږونو درد کاوه. ښې ډېرې خبرې وکړه، زه درته نن چوپ یم. سمه ده، خبره مې واوره، بلنه. ستا کورنۍ ته په خیر راشئ، سبا ورځ مې واده دی او په دې هیله چې ګډون پکې وکړئ. په همدې سره یې موبایل بند کړ، په سترګو مې توره شپه شوه. سر مې درد شروع کړ او غټو اوښکو مې له سترګو لارې وکړې. په ځمکه وغورځېدم، همداسې پروت وم چې وړه خورکۍ مې راغله، له لاسو یې ونیولم. له ځمکې یې پورته کړم، اوښکې یې راپاکې کړې. خورکۍ مې وپوښتل چې ولې، خو د ولې ځواب مې نشوی ورکولی، نو زړه مې ورپېد. وړه ساه مې واخیسته، په زړه مې لاس کېښود. د خولې لاړې چې مې وچې شوې وې، ژبه مې پر وچو شونډو تېره کړه. د هغې د زنګ کیسه مې ورته وکړه. حیرانه او چوپه شوه، له سترګو یې اوښکې لاړې، ډاډ یې راکړ. خیره دی، مه خفه کېږه، نور یې د ویلو لپاره څه نه درلودل. ټوله شپه مې په اوښکو ولمانځله چې سهار شو. خورکۍ مې وویل، ځان سنبال کړه، باید واده کې یې ګډون وکړو. همداسې مو وکړل، ځانونه مو تیار کړل او د مورجانې له اجازې وروسته مو د بازار پر لور حرکت وکړ. او ډالۍ مې ورته جوړه کړه او پر سر مې ورته په سور رنګ خط ولیکل، د مینې وروستۍ ډالۍ. او په ښادۍ کې د ګډون لپاره د هغوی د کور په طرف روان شو. د کور تر رسېدو مخکې مې د لوډ سپیکر اوازونه تر غوږو شول. نور هم ورنږدې شوم، د پیغلو د چکچکو شور مې هم تر غوږونو شو. د کور په درشل مې قدم کېښوده. له ننوتلو سره مې د یو ملګري غږ تر غوږو شو، ستړی مشې، په خیر راغلې. او د لاس په اشاره یې راته کوټه په ګوته کړه او زه هم هغې کوټې ته لاړم. لومړی چای او وروسته د ډوډۍ پروګرام پای ته ورسېده، خو خدای شته چې هېڅ مې تر ستوني نه تېرېدل او همداسې خفه او په ډېرې ویرې ناست وم چې ناڅاپه د ماشومانو شور او منډې شوې او نجونو له خپلو ځایونو پورته شوې او ویې ویل، هغه دی. شاو یې راوست. په ځان کې مې دم نه و چې پورته شوی وم، رنګ مې ژېړ، شونډې مې وچې او په رپېدو شوم. لکه تش کالبوت ولاړ وم، حیران مې هرې خوا ته کتل چې خورکۍ مې راغله او له لاسه یې ونیولم او له ځان سره یې روان کړم او د شابو او ناوې تخت ته یې ودرولم. له سترګو مې اوښکې روانې شوې او د هغې خبرې را په زړه شو چې ویل به یې، ته مې ځان یې، ته مې زړه یې، ستا غږ چې وانه ورم ورځ را باندې نه تېرېږي. زه بې له تا ژوند نشم کولی، د همدې لپاره در سره واده کوم. ناڅاپه مې خور په څنګل وښوروله. ورشه او مبارکي ورکړه. زه هم ورنږدې شوم، ډالۍ مې ورته په میز کېښوده.
مخ مې ترې واړاوه او د مبارکۍ ویلو توان مې نه درلوده. په داسې حال کې چې سترګې مې له اوښکو ډکې وې، ورو مې ورته وویل زه دې له ژوند کولو وبیستم او هغه لنډۍ رایاده شوه. جدای اور وي سور انګار وي، خدای دې خپل یار له چا نه جدا کوي نه.